د قربانی په زناورو کې بعض داسې شیزونه دي چې هغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ندی خوښ کړي، یعنی د هغو شیزونو خوړل دا مکروه دي. مصنف عبدالرزاق کې حضرت مجاهد رضی الله تعالی عنه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا یو حدیث نقل کړی دا وای یکره من الشات سبعا. حضور پاک صلی الله علیه وسلم و شیزونه داسې دي چې هغه ندی خوښ کړي، یعنی هغه و شیزونو خوړل دا مکروه دي. اول شیز الدم، یعنی د قربانی زناور چې کوم وینه ده، یعنی د ذبح کولو په وخت کې چې کله په زناور باندې چاړه راکاږي، هغه وینه چې کومه د مړی نه وځي د دې وینې خوړل او د دې وینې اسکل، دې وینې استعمالول دا بالکل مکروه دي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا نه د خوښه کړي. او هغه وینه چې کومه د زناور په غوښه کې وي په حلالولو نه بعد د زناور د جسم نه راوځي، البته د هغې وینې ځان ته بل حکم ده. او دوم شیز اول حیات، یعنی د ماده زناور چې کومه شرمګاه ده دا د دې خوړل هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ کړي، یعنی د دې خوړل هم مکروه دي. او درم شیز والذکر، یعنی د نرم شرمګاه ده د دې خوړل هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ کړي. والانثیین، او خصیتین چې کومه دي د دې خوړل هم مکروه دي. والغد، یعنی په زناور د زناور په مختلف اعضاء کې یو د غوښې داسې وړه ټوکړه وي چې هغې خوړل هم حضور پاک صلی الله علیه وسلم دا نه دی خوښ کړي. بعضو اصطلاحګانو کې هغې ته مرغنډی هم ویل کېږي چې د هغې خوړل دا مکروه دي. او بل چې کومه ده مثانه، د زناور چې کومه مثانه ده د دې خوړل هم مکروه دي، دا هم نبی علیه الصلاة والسلام نه دی خوښ کړي. او والمراره، او د زناور چې کوم تریخی ده دا په جګر نه لاندې یو داسې د اوبو په نامه یوه تیلې غوندې شکل لري چې هغې خوړل هم دا مکروه دي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړي دي او د دې خوړل د څه دي مکروه دي. نو دا اووه شیزونه دي. اول شیز چې کومه ده الدم، د زناور د اول د قرباني په وخت کې د ذبح کولو په وخت کې وینه. والحیا، د ماده زناور چې کومه شرمګاه ده. والانثیین، او د نر زناور خصیتین. والذکر، او د نر زناور چې کوم شرمګاه ده د دې خوړل هم. والغد، او داسې هغه مختلف اعضاء کې هغه د غوښې یوه ټوکړه چاته مرغنډی وایي د هغې خوړل هم مکروه دي. او داسې والمثانې خوړل دا هم مکروه دي. او والمراره، او کومه چې په اردو کې پیته ورته وایي نو هغه تریخی د زناور د دې خوړل هم دا مکروه دي. نو کوم شیزونه چې مونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم منع کړي یو، مونږ ته پکار ده چې هغه شیزونه نه کو استعمال، او کوم شیزونه چې مونږ ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خوړلو یا د استعمالولو حکم را کړی ده نو مونږ هغه شیزونه وخورو او استعمال یې کو. او دې سره د زناور لری، دا لری یو داسې شیز ده چې د دې خوړل هم صحیح دي او جایز دي، او چې بالکل دا صحیح صفا کې او صحیح پوخ کې د دې خوړل هم صحیح دي. بعضې خلک د لري خوړل هم دا مکروه ګڼي، نو البته دا مکروه نه ده بلکې د دې خوړل جایز دي. نو هغه خلک چې کوم د دې نه یو طبیعتي نفرت کوي، د هغو طبیعت دا شی نه برداشت کوي، هغه دې نه خوري، نو فی نفسه د لري خوړل دا جایز دي. لکه څنګه چې مچ دا که چیرته د سالن ته ولویږي یا چای ته ولویږي نو د هغې خوړل د هغې څکل جایز دي. نو بس یو د انسان طبیعت هغه نه غواړي چې دا شی زه وخورم او دا شی زه استعمال کړم، نو هغه دې نه خوري. نو چا طبیعت که نه ماني دا د دې دلیل نه ده چې دا شی مکروه ده یا حرام ده، بلکې طبیعت ځان ته شی ده او جواز او عدم جواز دا ځان ته یو شی ده. او بل شی چې کومه ده د زناور په د ملا په هډوکي کې چې کوم مغز دی هغې ته په اردو کې حرام مغز وایي، او د عربي په اصطلاح کې آتا نخاع الصلب وایي. نو د دې خوړل هم جایز دي، مکروه او حرام نه دي.
بعض هغه خلک چې دی خوړلو ته مکروه وایي یا حرام ورته وایي د هغې وجه صرف دا ده چې د مسایلو نه ناواقفي علامت ده. دې ته د حرام لفظ ولې ویل کیږي؟ شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په یو بیان کې فرمایي وایي د دې دوه وجې دي. بعضې هغه خلک چې کوم زناور ذبح کي په هغې نه بعد فوراً د هغې زناور نه هغه مغز راوباسي د دې ایستلو نه بلا وجه زناور ته تکلیف ورکول دي د دې وجې نه حرام ورته ویلي دي. او بله وجه دا ده چې کله زناور ذبح کي او دا زناور صحیح سوړ شوی نه وي په سړولو نه مخکې هغه مغز یې راوباسي په دې وجه هم دې ته حرام خلکو لفظ استعمال کړی ده. حالانکه د دې خوړل بالکل جایز دي نه مکروه دي او نه حرام دي. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د صحیح مسایلو سمجھ را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله